استغفر الله ملګرو دا یو جنۍ ده او دا چې کوم دی وفات شوې ده او دغسې د قبر نه اوازونه راهیږي چې زه ژوندی یم ما د قبر نه وباسئ یا وایي مړی را ژوندی شو. ډېر ملګري وایي د دې ټول حقیقت په سره ښکاره کوم چې دا واقع په کوم ځای کې راغلې ده او آیا دا خبر رښتیا دی او که دروغ دی. دا ویډیو به هم تاسو سره پلی کومه چې دا جنۍ څه وایي یا دا خبر به تاسو په خپله باندې واورئ چې دا څه حقیقت شوی دی. یار ډېر زیات د عبرت ویډیو دی. دا ویډیو تاسو خپل ټول ملګرو سره شریک کړئ. یار ډېر پیک نیوز پې هم روان دي خو ما ټول حقیقت راښکاره کړی دی تاسو سره شریکومه. خو دا ویډیو به تاسو ضرور خپل ملګرو سره شریکوئ چې ټول ملګري د دې نه خبر شي. دوستانو راشئ تاسو ټول نول دا ویډیو وګورئ. دا نه پس پې تاسو سره زه یو څو خبرې کوم. कदी कदी बिल्कुल मानो जल्दी कदी ښه ملګرو دا ویډیو تاسو وکتله که نه دا چې کوم دی دا واقع کوهاټ کې راغلی دا یو جنۍ وه او دغسې بجلۍ ونیوله نو هغه ډاکټرانو ته لاړله. ډاکټرانو ورته وویل چې دا اکسپایر شوې ده یعنې وفات شوې ده. نو دا بیا خلکو ښه کړله خو چې کله خلکو ښه کړله نو دغسې وایي د دې قبر نه اوازونه راغته چې زه ژوندی یم ما راوباسئ. نو تاسو د ښکار ریسک والا هم راغلي ډېر چې کسان راغلي. دا ویډیو په سوشل میډیا ډېره وایرل ده. ډېر خلک وایي مړی را ژوندی شو خو دا مړی نه دی. دا چې کوم دی نو به یې بجلۍ نیولې وه نو بلکل د هغې پته لکه چاته نه لګي چې دا وفات ده یا وفات نه ده خو بس ډاکټرانو هم غلطي کړې ده. نو دا چې کوم د وفات نه وه دا ژوندی وه خو ډاکټرانو ورته وایي چې دا وفات شوې ده. نو خلکو دا ښه کړله خو چې بیا دې اوازونه کول چې زه ژوندی یم نو خلکو پته نه لګي چې راایستې به یي که نه به یې راایستې. انشاءالله چې نوی اپډیټ راځي به یې تاسو سره شریکوم چې آیا دا خلکو راویسته او که نه خو داسې نور اپډیټو لپاره زموږ دا پیج د سرپال وکړئ. انشاءالله به دې باندې به تاسو داسې ویډیو میلاویږي چې د غریب په هغې کې څه خیر ښېګړې وي داسې د ملک دپاره داسې ډېرو خلکو پکې څه فایده وي. انشاءالله زه به داسې نه کوم چې د خپل ځان د مشروطیت دپاره داسې فضول قسمه ویډیوګانې راوالم یا پیک نیوز راوالم. نو زه به انشاءالله همیشه دپاره د پښتون مدد کوم.